هسې یو مسله په صرف په دې بنیاد رد کول چې دا د انګریزانو کار دی او دا د یهودو نصاراو کار دی او دا د هغوی کار دی او دا د دوی کار دی، دا خبرې څه دي؟ بې دلیله دي. لکه اوس ګوره یو لاس میلاول د مصافحې په وخت کې دا زموږ په علاقو کې مشهوره وي دا د انګریزانو کار دی، یو لاس میلاول. حالانکې څوک دا ثابتولی نه شي چې رسول صلی الله علیه وسلم چې مصافحه کړې هغه دوه لاسه میلاو کړي. خو موږ دا وایو چې په دوه لاسو مصافحه کول یو سړی د احترام په نیت کوي چې یاره مشر دی یا عالم دی، دې کې څه حرج نشته. او د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه دا وه، د صحابه کرامو دا وه چې هغوی به لاس په لاس کې ورکوه. مصافحه هم دې ته وایي چې د یو لاس ورغوی د بل د لاس د ورغوي سره یو ځای شي، دې ته مصافحه وایي. شاته په دې بیا بل لاس یې ښوده، دا د مصافحې په تعریف کې دننه نه راځي. او موږ وایو همداسې پلاني د پلاني سره لاس میلاو کړو، لاسونه نه څه میلاو کړو؟ لاس. نو یو لاس ته دی یو لاس هغه نو میلاوي کړو. نو ځکه که څوک دا وایي چې یاره دوه لاسونه میلاوهل دا د انګریزانو طریقه، یو لاس میلاول د انګریزانو طریقه ده، نو دی به غلطه دی. که داسې ووایي موږ به خپله دا مسله بیانوو داسې چې صحیح ده، اصل دا دی مصافحه یو لاس میلاوالو ته. خو که چېرته یو سړی سپین ږیری مشري پلار دی عالم دی قدرمند دی او ته د هغه سره دوه لاسه میلاو کړې، نو په دې ته ګناهګارېږي نه، په دوه لاسو میلاوالو ګناهګارېږي نه، خو یو لاس میلاوهل د اصل دی. مصافحه اصل کې هغه دې ته ویلی کېږي. نو دا خبره مې دې پورې کوله چې بعض خلک دا مثلا په دې رد کوي دا د چا کار دی؟ دا وي د انګریزانو کار دی. ولاس په لنډه مسله ته داسې په اسانه ختمه کړي دا د انګریزانو کار دی. د مسلې پوره تحقیق کول پکاري، هر طرف ته دلیل زده کول پکاري چې دی ولې دا خبره کوي او دی ولې دا خبره کوي.